علیکم ګرانو دوستانو ملګرو. دا د خدیش ما یو ځل بیا د نوي درس سره چې تېره ورځ موږ کوم درس وویل هغه ما تاسو ته په یوټیوب باندې اپلوډ کړی. راځو سټارټ اخلو له دې ځای څخه. وایي لوک اټ د سټوري اګین. وایي تاسې دغه کیسې ته بیا وګورئ. میک ا سروې چارټ. وایي تاسې د سروې یو جدول جوړ کړئ. لکه choose 4 picture. وایي تاسې اول څلور تصویران انتخاب کړئ. color the pictures. بیا دغه تصویرونو ته رنګونه ورکړئ and cut them out او پرې کړئ. then stick the pictures on your survey chart. بیا دغه چې کوم دی دغه تصویرونه چې کوم دي خپل سروې دغه جدول پرې کې سټیک یې ښخ کړئ. write the number of 3 friends at the top. وایي په د هرې سروې د جدول په سر کې تاسو چې وکړئ د درې ملګرو نومونه ولیکئ. complete the survey about you. دا سروې د ځان په اړه چې بشپړه کړئ. then guess your friend is answer. بیا د خپل ملګري د ځوابونو په اړه فکر وکړئ. لکه talk with your friends. وایي تاسو د خپل ملګرو سره خبرې وکړئ and complete the chart او د لاندې جدول در سره ډک کړئ. لکه د مثال په توګه I like taking photos. زما د عکسونو اخیستل خوښیږي. so do I. زما هم خوښیږي. I don't like playing basketball. د باسکټبال لوبه کول مې نه خوښیږي. neither do I. زما هم نه خوښیږي. it's boring. ډېر خسته‌کونه لوبه ده. I love shopping. زما شاپینګ خوښیږي. it's great. یعنې شاپینګ ډېر ښه دی. I don't. I prefer skateboarding. زه دا شی غوره بولم. so tell the class about your group. وایي تاسې اوس سیم ته د خپل ګروپ په اړه ووایئ. لکه what do you do and your friends like doing. what do you and your friends like doing. وایي تاسې او ستاسې ملګري څه کول خوښوئ. what don't your friends like doing. کوم څه ستاسې ملګري نه خوښیږي چې ترسره یې کړي. what do you and your friends prefer doing. وایي تاسې او ستاسې ملګري څه کول غوره بولي. so Ben likes playing basketball. so do I. د بن خوښیږي چې د فوټبال لوبه ترسره کړي. so do I. نو زما هم خوښیږي. Jenny doesn't like shopping. shopping کې نه خوښیږي. neither does چولی. د چولی هم نه خوښیږي. she prefer cricket match. یعنې دی د فوټبال لوبه غوره بولي. یعنې she prefer playing cricket د غوره بولي. so season. so neither camera playing taking country. دا تاسو په لاندې جدول کې استعمال کړئ. لکه یو چې استعمال کړئ for example hi I am Curtisi. I am 9 years old. I am from Australia. زه استرالیا څخه یم. it's hot country. دا هېواد کې زیاته ګرمي ده. country is my favorite season is summer. زما د خوښې سیزن وړی دی. I like playing یعنی I like playing volleyball. زما والیبال لوبه کول خوښیږي on beach په ساحل کې. my brother Rob is 8. هغه ته کلن دی. he likes playing football. هغه فوټبال لوبه کول خوښیږي. and I څه مطلب I neither do I. زما نه خوښیږي. it's great. دا ښه ګیم دی. so do I. زما هم خوښیږي. it's a great game. دا یو ډېره ښه لوبه ده. Rob doesn't like fishing. د فشینګ نه خوښیږي. neither do I. زما هم نه خوښیږي. I prefer taking photos. زه دا غوره بولم چې عکسونه واخلم. I have got a great camera. زه یوه ډېره ښه کمره لرم. so read and write. true or false تاسې ولیکئ. لکه بیلی الیکا Akila. sorry Tom and Jack. Kate and Ellie. Rosa and Olga. Akila is from Spain. د سپین څخه ده. تاسو دغه جدول دلته ګورئ. صحیح ده. Tom and Jake are from the UK. دوی د UK څخه دي. Tom کوم ځای کې دي. Tom او دا هم صحیح دی. Billy is from the USA. Billy د USA څخه دی. دا هم صحیح دی. Rosa is from Russia. Rosa د روسیې څخه ده. دا غلط دی. Kate and Ellie are from Australia. دوی د استرالیا څخه دي. Kelly دوی د کوم ځای کې دي. دا هم صحیح دی. so Olga is from Egypt. دا هم غلط دی. so write likes. تاسې وایي likes don't like doesn't like دا ولیکئ. یعنې د مفرد لپاره موږ تاسې doesn't like او د جمع او I لپاره موږ تاسې don't like استعمالوو. for example Carol دا یو ډول لوبه ده. Joe and Sue دا هم لوبه ده. Jenny, Lee, John and Kerry دا سوري دا نومونه دي. صحیح ده د هلکانو. لکه Carol likes playing volleyball.
د کرکټ خوښیږي چې د والیبال لوبه ترسره کړي and he doesn't like fishing نه خوښیږي. د لاندې پوسټ ګورئ. اوس لاندې راځو. جو and Sue like doing یعنی like playing doing یعنی جو and Sue like doing gymnastics د دې جمناستیک لوبه کول خوښیږي. they like playing the piano دوی د پیانو غږول هم خوښیږي. جیمی یعنی جیمی دلته داسې یو مثال وګورئ کوم شی. جیمی likes reading د جیمی د طنزیه کتابونو لوستل خوښیږي and she doesn't like playing cheese د چیز لوبه کول چې کېږي نه خوښیږي. تاسو د لاندې سټیکرو ته ګورئ. سټیکر مطابق تاسې پوښتنې ځوابونه حل کوئ. لی doesn't like skateboarding نه خوښیږي ځکه دلته چې کوم تصویر منځ کې دی هغه وړوکی غوندې داسې یو ډول د خفګان کوره یې جوړه کړې ده نو دا معنی چې نه خوښیږي. she likes painting رسامي خوښیږي. جو and Gray صحیح شوه. like taking photos د دوی د تصویرونو اخیستل خوښیږي. they don't like playing the guitar د ګیټار غږول نه خوښیږي. ایما likes cooking خوښیږي. she doesn't like shopping کول نه خوښیږي. so read and write the number وای تاسې ولولئ او دغه نشمېرې ولیکئ. can I use your mp3 player آیا کولی شم ستاسې mp3 player استعمال کړم. can we have a cake آیا موږ کیک خوړلی شو. can we watch our DVD کتلی شو. can I play in their garden آیا کولی شم د دوی په باغ کې لوبه وکړم. so I can ride a bike زه بایسکل چلولی شم. I have got a puzzle یعنې زه دغه یو ډول پزل لرم. it's a کوب دا کوب دی. my skipping rope is very long ډېر غټ دی. د خلګیاو کې تاسې خپله چې وکړئ د لاندې کوم کلمات چې دي AEIEOE دا چې وکړئ دا کې تاسې ولیکئ. راځو extensive reading یعنی پراخه لوستنه. family look at the pictures where are the people دا خلک چیرته دي what are they doing دوی څه شی کوي. لکه لومړی کې Swiss Family Robertsons. The Swiss Family Robertson is a novel دا یو ناول دی by John David د دغه لخوا لیکل شوی. it's a very exciting story دا یو ډېره په زړه پورې کیسه ده. the main characters are a mother په دې کې هغه اصلي کرکټران چې کوم دي مور او پلار دي and their 4 sons او د دوی 4 زامن دي. Fred is Ernest, Jock and friends. The family decided to travel to new countries. دغه کورنۍ پریکړه کوي چې یو نوی هیواد ته لاړ شي to live د ژوند کولو لپاره. they travel on a ship دوی په یو کشتۍ کې سفر کوي with a lot of other people د نورو ډېرو خلکو سره. but there is a big storm خو دلته یو غټ طوفان راځي. the ship sinks د کشتۍ ډوبیږي but the family swims to an island مګر دغه کورنۍ د یوې جزیرې ته چې کې لامبو وهنه کوي. but the family swims to there aren't any other people on the island په دغه جزیره کې نور خلک نشته دي. so the family is alone دغه کورنۍ یوازې ده and they take things from the ships دوی د کشتۍ څخه شیان اخلي such as clothes لکه جامې and tools او شیان to help them start a new life چې دوی سره د یو نوي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. the family has lots of adventures دغه کورنۍ زیاتې کارنامې لري on the island په دغه جزیره کې and they learn a lot of important lessons او دوی ډېر زیات مهم درسونه زده کوي. they find out that دوی پوهیږي that the island has everything چې دغه جزیره هر هغه څه لري they need to survive چې دوی ورته ضرورت لري چې ژوندی پاتې شي. first لومړی they use wood from the trees لومړی دوی لرګي استعمالوي د ونو څخه to build the house in a tree تر څو په یوه ونه کې کور جوړ کړي. then the weather is cold and wet بیا هوا سړیږي یا سړکیږي لاندیږي. they move to a cave د یو غوري داسې کیو مړه کیو د یو ډول هغه ته وایي چې هغه داسې غار غوندې سوری وي and make a home there هلته یو کور جوړوي. they grow vegetables دوی سبزیجات کري and fruits میوه‌جات کري from seeds له تخمونو څخه and they hunt animals for their meat او دوی د خپلې غذا لپاره چې کوي حیوانات ښکار کوي.
they use salt to make their meat fresh. دوی مالګه د دې لپاره استعمالوي چې د دوی چې وکړي هغه غوښه تازه وساتي for a long time د زیات وخت لپاره. so they are never hungry. دوی هیڅکله هم نه وږي کیږي. they cook food on fire. دوی خوراک په اور باندې پخوي. and they use plants to make paper and clothes. دوی بوټي د لپاره استعمالوي چې to make paper چې کاغذ جوړ کړي and جامې. they learn a lot about nature. دوی ډېر څه لاسته راوړي د طبیعت په اړه and they enjoy their life. دوی خپل ژوند څخه خوند اخلي and the island په دې جزیره کې. one day they have a chance. یو ورځ دوی دا چانس لري یو ورځ دوی چانس لري to leave the island چې دغه جزیره پرېږدي and go home to Switzerland او بیرته کور ته سویزرلینډ ته لاړ شي. but they decide that دوی پرېکړه کوي چې the island is their home now چې دغه جزیره اوس دوی کور دی and they are happy with their new life. دوی د خپل نوي ژوند سره خوشحاله دي and they don't want to leave او دوی نه غواړي چې لاړ شي. so listen and read. تاسې وایي غوږ ونیسئ او چې یو کې تکرار یې کوئ. نو دا یو ټاپک تاسې کوشش وکړئ دا بار بار تکرار کړئ او د لاندې ځایونو کې استعمال کړئ. اوس لاندې راځو look at the text وایي تاسې دغه متن ته وګورئ. where do you think the children are from. څه فکر کوئ چې د ماشومان د کوم ځای دي. what do you think they do every day. څه فکر کوئ دوی هره ورځ شی کوي. families around the world. یعنې د نړۍ شاوخوا کورنۍ. my name is Tanya. زما نوم تانیا دی and I am from Ukraine. زه د یوکرین څخه یم. I live with my parents. د خپل مور پلار سره اوسېږم. my two brothers د خپلو دوه وروڼو سره and my grandparents د خپلو نیکهګانو سره. we live in a farm. موږ په یو فارم کې اوسېږو in the country په هېواد کې. my mom and dad or grandpa work on the farm every day. هره ورځ په کرونده کې کور کوي. my grandma looks after the house. زما نیا د کور حفاظت کوي د کور ساتنه کوي. I get up early in the morning. I get up early every day. هره ورځ وختي پورته کېږم. I usually eat bread. I usually eat bread. زه معمولا ډوډۍ خورم or pastries for breakfast د ناشتې لپاره. then I walk to school with my brother. بیا زه مکتب ته ځم د خپلو ملګرو سره د خپلو وروڼو سره. we have 4 lessons from 8 o'clock. موږ د 8 کلاسونه لرو from 8 o'clock د 8 بجو څخه نیولې تر 3 بجو پورې. we always go home for lunch. موږ همیش غرمې ته کور ته ځو and my grandma usually makes soup. زما نیا معمولا سوپ پخوي and dish with meat د غوښې سره and potatoes د بنجانو سره. after lunch له غرمې وروسته I do my homework. زه خپل کور کار اجرا کوم and I help my grandma. نیا سره مرسته کوم. we cook dinners. موږ د ماښام ډوډۍ پخوو for the family د کورنۍ لپاره. I love cooking. زما خوښیږي. I go to bed at 9 o'clock باندې ویده کېږم. but I usually read a book. خو زه معمولا یو کتاب لولم before I go to sleep مخکې له دې نه چې ویده شم. اوس لاندې راځو. I am حسن. زه حسن یم. I live in Cairo. زه کایرو کې اوسېږم. Egypt مصر کې. I live in a